السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم ستنه کړی دی چې په لمانځه کې سوچونه رالویږي. و محترمه دا زموږ خلک خو ستاسې شوي دي چې پر چا پور باندې و او ګراک چې ځین وړی و یېرې و، نو باره بیا وایي ته ودرې په لمانځه کې بیا چرت پکښې ووم. داسې وخت وایي پېښ شوی و، یو نفر پر چا پور باندې و یېرې و، ته ودرېده لمانځه ته ولاړ شه، په لمانځه کې به را په یاد شي. نو محترمه په لمانځه کې باید سړی د دوزخ او د جنت تصور وکړي، هغه وسوسې ور وولېږي. لمونځ معراج د مؤمن دی، د الله سره ملاقات دی. په دې کې باید موږ د دنیا وسوسې و د دنیا شیان په زړه کې را ونه ګرځوو، بلکې که را ګرځېدل باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دستې ووایو. شیخ ابوالعباس جوالقي دی وایي ډېر غټ بزرګ بیا جوړ شو د زمانې، یو غټ بزرګ د جوالق خرڅول. یو وخت جوالق خرڅ کړل، په پور باندې هغه ګراک یې هېر سو. دی عالم و، کوم وخت چې لمانځه ته ولاړې په لمانځه ودرېدې، په لمانځه کې ور په یاد سو، سلام یې وګرځاوه، شاګرد ته یې وویل ما ته په لمانځه کې را په یاد سول فلانکي سړي باندې ما هغه جوالونه خرڅ کړي دي. هغه شاګرد څه ورته وایي استاذ انت فی اداء صلات او فی تحصیل الجوالق، ته لمونځ کوې او که پورونه دلته سره برابره یې. وایي په شیخ کې دا د شاګرد خبره ډېر اثر وکړي، بس دنیا یې پرېښوله، ریاضت یې مختاره کړي، هغه ته وصل سو چې د اولیاء الله تعالی مقام ورلره پیدا سو. روح البیان جلد اول صفحه 304 جزء ثاني. نو محترمینو سوچونه ما وایي په لمانځه کې الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې په لمانځه کې سوچونه نه وو. والسلام علیکم ورحمة الله.